الله الرحمن الرحیم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث تاسو مخې ته بیانوم ان شاء الله تعالی د دې حدیث په ذریعہ باندې به تاسو ژوندۍ بدل شي. تاسو 2 منټه به ان شاء الله تعالی ازواخلما لیکن تاسو 2 منټه به ان شاء الله تعالی ضایع نزي. په حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان ګناه کوي او ګناه وکي نو د دې ګناه نه بعد د دې انسان په ځړ باندې یو تور نقطه ولګي د دې ګناه په وجه باندې چې کله دې توبه وکړي نو الله رب دې هغه تور نقطه چې کوم دې هغه میټاو. لیکن کچري دې ګناه کوي لیکن دې توبه نه کوي بار بار ګناه کوي او توبه نه کوي نو د ازړه دغه تور نقطو په وجه باندې دا پورا زړه چې کوم دې دا مکمل تور شي د دې حد پورې تور شي چې بیا په دې انسان باندې یو خبرم اثر نه کوي د دې زړه مکمل تور شي په دې باندې بیا مهر ولګي دې انسان ته بیا د توبې توفیق هم نه نصیب کیږي د دې انسان بیا خاتمه ډیره خراب خاتمه کیږي. یقینی طور پر زړه هغه ځای دی چې دې په حواله سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې الا وان فی الجسد مضغه خبردار واوري انسان په جسم کې د غوښ یو ټوکړه ده الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله کچری دا د غوښ دا لوټړه صحیح وي نو باقی جسم چې نور آزادي سترګې جبا پوزا لاسونه خپې دا هر سبا صحیح وي. کچری د غوښ دا لوټړه خراب وي نو باقی اعضاء د جسم خراب. الا وهي القلب واوري خبردار شي هغه څه شي دی هغه زړه دی د غوښ هغه لوټړه چې د جسم کچری هغه صحیح وي نو د باقی جسم چې نور اعضاء هغه به صحیح وي او کچری هغه خراب وي نو د باقی د جسم چې نور اعضاء هغه به خراب وي نو هغه څه شي دی هغه زړه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څنګه انداز کې موږ تاسو سمجھاو غوړو چې د زړه د غوښ دا لوټړه چې کوم ده کچری دا صحیح وي ظاهره خبره ده چې جسمانی حواله سره دام خراب وي نو د انسان جسم بیا ناکاره شي انسان بیا مړ شي او روحاني حواله سره ظاهره خبره کدا بیماری وي بدیږي بیماری وي روحاني څومره بیماریاں دي داغه تعلق د زړه سره ده چاهه هغه بغض وي چاهه هغه حسد وي چاهه هغه کینه وي چاهه هغه نور داسې خواهشات داسې ګنده خواهشات چې داغه په ذریعہ باندې انسان د الله رب عزت نافرمانی طرف ته ځي نو هغه ټول خواهشات تعلق د دې زړه سره ده. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله کچری د غوښ دا لوټړه صحیح وي نو باقی اعضاء به صحیح استعمالېږي جبه به صحیح استعمالېږي سترګې به صحیح استعمالېږي شرمګاه به صحیح استعمالېږي لاسونه به صحیح استعمالېږي خپې به صحیح استعمالېږي. کچری د غوښ دا لوټړه دا صحیح نه وي فاسد وي په دې کې روحاني بیماریاں نه وي دا د خواهشاتو تابع وي نو یقیني طور پر بیا به دا انسان د سترګې بم بند نظرېږي د جبه غلط استعمالېږي د لاسونه هم غلط استعمالېږي د خپې هم غلط استعمالېږي د شرمګاه هم غلط استعمالېږي پورا هغه جسم چې د الله رب عزت امانت ته په دې کې بیا د امانت کې بده بیا خیانت کې په غلط طریقې سره استعمالي نو یقیني طور پر زړه دا یو داسې زیاده کې چې په دې باندې موږ تاسو مهنت وکړو ځکه څومره انبیاء کرام علیهم السلام راغلي هغه په زړونو باندې مهنت کړل چې د انسان زړه بدل شي نو د پوره جسم بدل شي او چې پوره جسم بدل شي نو د بیا پوره معاشره بدلې چې انسان زړه بدل نشي د انسان په زړه کې فسادات وي په دې کې روحاني بیماریاں وي بغض وي کینه وي حسد وي نور داسې خواهشات بګي وي ګندا نو داغي په ذریعہ باندې د جسم غلط استعمالېږي او داغي په ذریعہ باندې دی بیا پوره معاشره خرابوي. نو ځکه په قران مجید کې پروردگار عالم څه فرمایي بار بار الله رب فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو تقوی اختیار کړئ اے ایمان والو تقوی اختیار کړئ د تقوی تعلق د څه شي سره دی د تقوی تعلق د زړه سره دی. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تقوی زې څه دی هغه زړه دی. کچې موږ تقوی اختیار کو او دا بسنګ اختیارو چې کله موږ د موږ اهتمام کو د فرایض څومره چې د الله حضرت فرایض دغه اهتمام کو او چې کوم کارونه الله حضرت موږ منع کړی دا غینه منع شو د استغفار کثرت کو او دغه شانتي تلاوت کو او د خو خلکو صحبت اختیارونو ان شاء الله تعالی زموږ زړه بدل شي او کچري موږ د غلط خلکو صحبت اختیارو خپل زړه نه بدلو پس زړه باندې مهنت نه کو نو بیا موږ په دې دنیا کې هم ذلیل یو په دې دنیا کې هم زموږ اساسونه ګناهونه کیږي او داغي ظاهره خبره ده د هغې ګناهونو په وسیله موږ ته په دنیا کې هم ملاویږي. ظاهره خبره ده چې کوم انسان ګناه کوي د الله رب نافرمانی کوي د هغه په دنیا کې په ټینشنو کې په ډپریشنو کې بې سکوني کې ځکه الله رب فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله رب العزت د زړونو اطمینان چې کوم دی هغه د الله رب عزت په یاد کې دی د الله رب عزت په فرمانبرداري کې دی د الله رب العزت په اطاعت کې دی د الله رب عزت په ذکر کې دی. نو کچري زمونږ زړه صفاوي او د الله رب عزت اطاعت په مطابق زمونږ زړه وي او په دې کې څه قسم روحاني بیماری نه وي نو ان شاء الله تعالی په دنیا کې هم د خوشگوار زندگی پرسکون زندگی او آخرت کې هم ان شاء الله تعالی کامیابی الله رب عزت منګه تاسو د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي.